باطل زما زنه مستی غواړي زه له خپل سینګار ته جوړه نه یمه سوچي په سرلې په سمه غر نه وي سوچي ملک ارمان د سحر نه وي یاره تر هغې کلي ته مه راځه مه راځه يا ترى كيف مراجع السلام عليكم السلام تلقنا تشديقة دي خلاص ترى صديقة كان ثلاثة زمان هذا لو هناك ها لو هذيك هو بس وقت تنبوه ما ولي تما تبي لو بنكي تسكت تما تقول زي ما طالع وساوكم ها انت بسكت زيارتكم اغيث ثلاثة كاردي ته زماري شو شاته وګوره زماري پوزیشن ته وګوره او ته ماته لونه کې وته ودې نه خوري نوړې خو مې هغه سره تاسو کار دي نو ستا خو نه خورم ځان لدی غنم ګرل اوس یې لو کوا اوس په وګ دا خو ما اما زمالا اخوا کاتن یې چوي وکم ته لا شروع پوهې ونشته دي دا کاتن یې پرونو یو کس دوه کلمه زما ته 500 روپۍ واغوستې او لاړو خو دې خو لاړ کوران کې هغې نه دې خوا زه لونې بونې ګرځم غونچاګل کاکا دا غنم دي به د دې لو کول پکار دي بس بیغمه شه دا خو مله خمه چې دا غنم دي ټول ولاړ دی او دي ټول ولاړ غنم دي او دا ډېر آسان دي کوس ملاز غنم وو هغه پرودو کې سخت دي او دا داسې غنم دي که نه چې انشاءالله تاسو پکې خپل محنت وکړئ بس ښه مزېداره ځاله به غله وګټئ بس ما خو وکتل اسلم خانه که نه چې غنه خو پکې نشته نه هېڅ څه بګري غنم پکې نشته او بله خبره دا ده که چې د ګني تیغې خو پکې نه دي راختلی یاره زه تا ته یم پرې پټي کې څه شه دا پاک صفا غنم دي ښه ولاړ دي مزېدار بتسیل مې وریبې ښه او حساب به څه کېږي حساب خو به داسې وي که نه چې دا تا وریبله نو خیر دی په نیمه به یې کم در سره نه یا او نیم سته او نیم زما یا لکه دونه مخلص په ایماندا خو به څونه پیچوخاګه دی بس ګټه ده زما اصل کې پرې غریبانانو باندې ړه خفه کېږي ښه مهرباني الله دې سمې ته خو چا لکه قدرمن شي خدای پاک ډېر جایداد راکړی ماشاءالله لکه ستاسو غریبانان هم پکې لږ څه خوري نو څه ګناه خو به ونه شي نه نه بالکل دا سوچ خو هر چا له پکار دی که نه دا راته ووایه غونچه ګل کاکا دا به د خیره سره کله سنبالې بس یاره زه کور ته ورځم او زوی ته مې وایم پوه شولې صحیح ده. بس هغه به پکې ټکه پکه کار شروع کړي او زما مه پسې لوځم بس خوښه مې ده او غم مه کوه مړه بس شروع پې واچوئ بس ټیک ته ده صحیح ده. ټیک ته ده لا، لا، السلام لا. علیکم السلام علیکم خو کوشش وکړه بس په وخت ورپسې راشې ښه زمانه ماله دا ښه دي نن سبا لوګري کم دي کو نور څه نه دي خو بیا راله سنبال کړي که نه او نیمه رد بیا نیمه زما کېږي به خدا چې په غځېدلو باندې خوبونه کوي یا د او چې شمو ته ګوره صدیق خوده دی یا د خو پاسه لګه پاسه صدق لګه پاسه جی چېرته خو مې په قدار را پاسه چې پاسه بچي هله نه وخت بچي نو که ستا د یو ټیم خوب وي د یو ټیم لاسته دي وي نو زه به دې په قدار را پاڅوم سر خو لري ته خو چې کوم دی نو 24 ګنټې ودی تا کې کومه 24 ګنټې مینې چې هله بچي پاسه بچي چی وسکه بچي اوبه وسکه بچي نو که تاسو ته زما خبره منې وي بالکل حاجي زه خو ستا خبره منم منې ما ستا کومه خبره نه منې ټیک ته ودرېږه دا والا دا اسلامي نه متیکونی و غنم دی ورځه پی اجي دا زم را سم کوا ځواني می دا مې بخره کوم چې ساده وځو ګوره هغه نه سي لو کوي ستانه خخ ځوانانو کړی دی دا لونه ما په خپل زمانہ کې کول او ته نه کې ته بیا وې کنه وې ته ما سره مینه نه کې تازه خوخ نیم ته ما په قلال پرې دی نه نو سر خوړلې چې ته زما خبرې ته خبره ووې نو زه به تا څه د مینه مینه خو منمه خدای الله ورمانې مه کوه داسې شری کنه دا والا به مې تا هزار وخېږي ځه وځه ما خو کربلا نه دی خبره والا چې زه درځم چې غنم ملاس دي او نور نه پېږم ځه وځه راځي مه کوه وځه کنه وځه کنه وځه څه خوړلې
وی په قلاره مې راپاڅون دا خبره مني ما له کوی زړه په وکړه دې سر خوړلي دا ډانګي مې همدغه ساتلې دی چې دا لیک دا چای یو سمه غنم بری بلو چې دا چوس کی وای دا لیک څه کوي الله خدایا دا پس غوی منډق مې سر دی الکه دی غوراشه بس لږ پاتې دی ښه دی غوراشه السلام علیکم وعلیکم السلام فقط کار مو کو چې مې راوړل دا ته خپل خاطر وکړه چې څه تعالی راغلم او له ولا کومه دا جیره مخه تیر نشم دا جیره غټه کلمه شېدلې ده ویل د سیدلې وا دا خیر وجه نه راغلم ما خو تا له چیر وړې وکنه خو د سور غوخه دې شي باندې چې دې پتو کوم خدای دې تبو برباد کړي غنم سره څه چل کړی دې سمله ولې ویلا خدا څوک سمې خدا خلک ریبي زمانہ خلک دې پر دې کې چیر کې راګه او کنه کنه دا ما کنه مې خوښه او تر اوسه پلار دوست پسې واده چې ما وته ویلو چې غنم کټ کا او ته په کې دا خرو لوکړې دې ما هغه دې کې پسې نه لاړه خدای دې تبو برباد کړه خو ته پر بارانونو نه غورځول زلونو نه غورځول طوفانونو نه غورځول او ته په کې لکه مېلې لوکړې دي ټول غنم دې تبو برباد کړه ما خو دې د یو کال خواري په بو یوړه اوس وګورم مې غره راځي دا کېدا اوس تقریبا اوس پر دې پلار پسې لاړ شم او پسې راولم دا درې چې دا پرېږدم دا څنګه پورې هغه دا دې ما مې نور هم سملې وې لا نه مجي اوس به ګورو السلام علیکم وعلیکم السلام کسانه ها ولې چې پاکستان او چې پاکستان په دا خروډک شي چې پاکستان مې سیدا ګل لرولې وا ورشه د علمو په غنمو کې لاله دا کار کړی لکه خرج پکې لوکړې دي نه دې ساده کو ته هم یې نو کې وینا وځي ناظم ما ناظم نه لري اتی سر دی امپلر د مولا د غنمو دلوي نو خدای دې تبا کې راغلی نو په پټي کې لاله دا لوکړې ټول غنم پکې سملولې دي دا څه او وځه زه به حکم دم درالم راشه بیا دشمنه کار را سره کړی د دینه چې وته تلی ولو سوزولیو نو خپه و پینوما تا خدای تبو برباد کړی غنم سره څوک دا چل کوي به غیرت سړیا اوس په ول د پلار په ورشه مو د پلار ول پیوم حسن دا په کور کې پروت دی او زه مال غنمو په سره لګلې دي په پته ولګي اونجا ګور کېګا روزه کنه السلام علیکم څنګه وعلیکم نه ته السلام ما ته دوه کنه تا سره ما بد څه کړی دي سمنا سبات خو مې سره نه کړی نه نه تا ته چې مو چې د مارا پټي اوري به کنه دا لو لالو کې نو دا له څوک داسې کوي ولی دا وګوره ما رزوله چا راغشته و ټیک شو او چې پټي ته ورلم ته په خوده باور کا غنم په شرمونو څه مطلب څه چلی وته تراشه په خپل سترګو به ویني تراشه ظالم به تاسو خو زناورم نه کاسي کا کار چې ستاسو زو کړل ها تراشه تاسو سره به خبره کوم په ته راپورټ نه باندې کوم راځه ته نه منډو کړه درې مله مار سر نه ملوګي خېږي لوګي خېدي حوصله او سلام چرته کوم درې مچ مړب کوم ته سلام کوم راځه چیرې راشه دی خو دا یو تلویزیون ته پوسټ کوو وګورئ یا لکه لا تاسو دل کړی دی دې پټی سره زاجي انا تلقى دماغ لك انا تما تغير جدار دمك انا كذي بطيء تاسم لوري بس يسمع وتوين خدمة يسمع دمك انا بدي صار ماني مشهور وكذا هذا غني مبوري بكرة لما زاجي نبغى بيبا شيء كم غنم بكنا سملا استكنا أخي ده بكي لنجتاي ما شويا أنا سبب مليو ما ترى سريبا شيء تيار طول بتاعي سملا است أو تاني سمري وين من سايب خالدي ديا وين يو هيك كده لو كانت الطيارة دشمن كده خبطي إذا هو تمام كوبريتم دي خدای تبا کرے کله مودره زوګدا چې چل کړي تا زاجي تاسو سملا وين انا ملاسني یو تاسو کوم تا د ریزوده خبره وره دا و چې کم نر وته ورګه د ملنګتا ور واچو دا ما دې هغه وایي ست خلدي
وای تلی باندې ورته واري خدا چل به دې ورسره نه کوو تیرې ما چسه شته اوس مالچو څه ګوره چس ګوري دا واده دا ست ته پرېږه وای ما داسې چلې چې روټۍ را پسې دوړم که نه دې سر ته ورته کېنه چې دې هغه طرف ته وتې نور نه پوهېږم داداجي نه مه کوه مهربانه شه ته راځې د بابا هغه سر ته وتی ما دا واده خفه نه شې بیا خپل چې ما زړه چولې نه وي خفه نه شي دا چې ورته کېنم نه 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 دا الله د الله آرامه نه ده چې دا کار نه کړی دی ما نه په خوله کې نه دي ما چې ما خم نه داداجي زه شوملې او سره وړه زه د یوې نیمه ګنټه دمه کومه مې بابا هغه سر ته وځم هغه د مخکې نه وایي که نه چې وځه پکې نو دا ما ته ویل سیملې وه راځي وایي چې زه راځم وایي چې ته پکې هغه غاړې وتې اوس په شروع کوم د دې سر نه ورته کښېنم د پلار خوله نه شم غورځولی تا واورېده بس اوس په شروع کوم ویل په دې سره یې کښېنه په هغې دوی ته ساده ګل څه شو داسې ښکاري که نه جوړېدې خو هغه عدمه دي هغه به ته هغه طرف ته سوري ته را ناست دی ورځم چې خبر یې واخلم چې دا سر خوړلې کوم خواته دی دا خو دې سر ته هم نشته هغه سر ته هم نشته پته نه لګي یا خدایه دا مې پسې سر دی راځي سلام علیکم ولې راځي یا لکه سر خوړلې یې زړه دې رانه وویسته دا مې څه ځلو کراپاټه خدای راځي زه راته تا ویلي که نه چې ویل زه راځم که نه دې ته ورته ویل دې سر ته کښېنه په دې بل سر ترې وځه زه پکې په ناست سره ووتم ډېر په مشکله باندې زرې شوم ما خو درته داسې نه وویلې کله چې داسې پکې کښېنه وروځه پکې را منډې پکې وخه څنګه پکې وځم ما درته ویلي و سر خوړلې چې کښېنه ورته او ویرې به هغې بل کار نه شم کولی راځي الله ډېر ګران کار دی زما بیا خپې خوږېږي نه ته ما ته دا ووایه که نه چې ته به روټۍ نه خورې نه نو څه به خورې ډبل روټۍ څه